په زابل ولایت مرکز کلات ښار کې د معلولینو د فزیکي بیا رغونې موسسې شاوخوا له 3 کلن ځنډ وروسته نن یو ځل بیا د شهیدانو معلولینو عامه روغتیا او اقتصاد ریاست په ګډو هڅو په فعالیت پیل وکړ. د دې موسسې ولایتي مسؤل کمال احمد زابلي وایي چې دوی د عامه روغتیا تر چتر لاندې د افغان معلولینو د لاسرسي موسسې له لوري په تیر کې هم د زرګونه معلولینو سره مرستې او درملنې کړي او ورته هغه توکي او وسایل ورکړي چې د معلولینو ستونزې ورباندې حل شوي. هغه وایي چې د دوی نوې فعالیت د هالو ټرست موسسې په مالی همکاري پیل شوی 3 کاله به دوام وکړي او نږدې 25,000 کسان به د فیزیوتراپي د مصنوعي غړو د تولید د کومکي حرکي وسایلو توزیع رواني مشورې او د عامه پوهاوي په برخه کې د خدماتو څخه برخمن شي. دا خدمات د معلولینو د فزیکي روغتیا په موخه باندې وړاندې کیږي چې مالی سپورټ یې د هالو ټرست موسسه کوي او پلي کوونکی ارګان د افغان معلولینو لپاره د لاسرسي موسسه یا AOED موسسه ده او د صحت تر سکتور لاندې معلولیت لرونکو وګړو ته فزیکي روغتیا خدمات وړاندې کیږي چې فزیکي روغتیا خدمات عبارت د مصنوعي غړو د جوړېدو او ترمیم، فیزیوتراپي خدمات، کومکي وسایلو توزیع او ترمیم، همدارنګه د نابینایانو ته د مهارت ورکولو، د معلولینو د حقوقو او عامه پوهاوي په هکله باندې خدمات وړاندې کوي. په ورته مهال معلولین دغه مرکز له بیا فعالیتو خوشي شي او وایي چې پخوا یې هم د همدې مرکز له خدمتونو څخه پراخه ګټه اخیستې وه. د دوی په وینا د مصنوعي غړو د جوړېدلو او ترمیم ترڅنګ د فیزیوتراپي اسانتیاوو هغوی له دې ژغورلي وو چې د درملنې لپاره نور ولایتونو ته سفر وکړي. معلولین له مسؤلینو غواړي چې د مرکز له فعالیتو سره د خدمات نور هم پراخ شي او د ټولنې دغه زیانمن قشر ته د هوسا ژوند زمینه برابره شي. دا دفتر چې فعال شوی دی دا دفتر موږ لپاره ډېر کامیاب دی، موږ لپاره ډېر ښه کار کوي ځکه موږ پښې راته جوړوي او موږ ته باسکلان نه جوړوي او موږ ته نور داسې باید داسې کارونه وکړي چې هغه نور هم تر دغه نور هم پرمختګ وکړي او باید موږ ته داسې باسکلان نه کول چې هغه داسې په خپل حرکت سره ځي. الحمدلله موږ ته مخکې چې جوړ شوی موږ هر څه ضرورت واقع کېدی بیا بیرته چې ولاړ موږ ډېر ستړي ولو. په یوه لکړه چې کندهار ته مناسب کریاب په یوه لکړه چې یو جوراب چې کندهار ته نه خرچې لرو نه شی لرو. بیا یو وار په بل ځای کې فعاله شولو بیا ما یو مصنوعي په شا کې جوړه کړه دا اوس مې د پښو د برابره ده ښه کار کوي. یعنې چې اوس دلته نو که ځای نټې سوسي موږ کندهار ته تللی شو دا ډېر زحمت خرچه نه لرو شی نه لرو. نو په دې باندې موږ څنګه په کور کې یو کار کېږي نو موږ نه یو خوشحال زموږ ضرورت پر پکې زموږ د جورا په پیدا کې زموږ د معیوب کار کې مثلا دا بسکله والا د لکړې والا در شي ضرورت پر پکې. د یادونې وړ ده چې زابل کې دغه یوازینی مرکز دی چې د فزیکي بیا رغونې په برخه کې فعالیت کوي.